سلامونه ستړي مشئ. په پلازمېنه کابل کې مو د فرمان کسکر د کاکا زوی پیدا کړی. دی وایي چې نوموړی شاعر نه دی، اوتې باوتې وایي. نو دا چې د کاکا زوی څه ډول شاعري کوي له موږ سره اوسئ وګورئ. تاسو وویلې چې فرمان کسکر شاعري چې ده تاسو د منلو وړ نه ده. علت څه دی؟ یا د شعر په اړه یې که راته ووایي څنګه شاعر؟ بعض ټیم کې داسې شاعران په کار راځي د مزاح لپاره، ټوکو لپاره، د خندا لپاره خلک ترې خوند اخلي، خوند ترې اخلي. راځه تا نه به د تا د شعر یوه بېلګه واورو چې ستا شاعرۍ کې څه راخیستي، څه دې انځور کړي، څنګه دې پته ده؟ زه به درته ووایم وایي څومره په ناز ناز قدمونه ږدي او لیوني مونږه کړل جنکۍ زړه لاسونه او لیوني مونږه کړل. پکې سپینې او د شاتو نه خوږې ښکاري، پکې سپینې او د شاتو نه خوږې ښکاري. یا تنګې پنسې او دوړ کمیسونه کړي او لیوني مونږه کړل. شعر دی اورو. شعر په دې ډول ده وایي زړه مې ځورېږي او په شړک شړک باران، زړه مې ځورېږي او په شړک شړک باران دی، ټول شانه به مې لمدېږي او په شړک شړک باران دی. تصویر اخلم او جانان تصویر اخلم او جانان ګوره. دا تصویر مې د جانان به مې لمدېږي او په شړک شړک باران دی. دا تصویر مې د جانان به وي لمدېږي او په شړک شړک باران دی. څه نازېدم د ګودر په لور روان، څه نازېدم د ګودر په لور روان، خدایه دا شپه به لا ورپسې اوږدېږي او په شړک شړک باران دی. خدایه دا شپه به لا ورپسې اوږدېږي او په شړک شړک باران دی. په دیره کې د چینچړو شور ماشور، په دیره کې د چینچړو شور ماشور، دا چینچړې ټولې به غلېږي او په شړک شړک باران، دا چینچړې ټولې به غلېږي او په شړک شړک باران دی. امان شاعر امان شاعر او غزل لیکم، امان شونډې په یخنۍ نه د امان شونډې به د یخنۍ نه ویربېږي او په شړک شړک باران دی. ډېره مننه، ډېر ښایسته و. په وروستیو کې فرمان کسکر ته څه ویل غواړئ د هغه د شعرونو په اړه؟ فرمان کسکر شعرونه ډېر په هغې وایي ترس او هغې سره وایي ډېر خوندور شعرونه وایي. باید فرمان کسکر نور هم هغسې او نور هم شعرونه باید اصلا ته شاعر نه ده، څوک چې ورته شاعر وایي غلطي کوي. باید هغه شاعر نه وي او هغه چټي د شعر خندا کوي، شعر پسې خندا کوي. هېڅکله هم باید سړی وخت ورنکړي چې هغې ته د هغې شعرونه واوري او یا د هغې شعرونه یعنې ته دا وایي چې فرمان کسکر د نور شاعري نه کوي؟ نه دی نه یاره چلنج وړه شاعري کوي، هغې سره به څه چلنج ورکړي، هغې ته به څه شي چلنجونه ورکړي. نصیحت دې څه دی فرمان کسکر ته نصیحت؟ غواړم چې په ردیف او کاپیان باندې باید خپل شعرونه برابر کړي او باید هغې نه ډېره مننه.